نو چې جسد واحد کې لاس کمزوري وي خپه کمزوري وي نو دا غون بدن لپاره د کمزورتیا نه خلا ولې زما لاس کمزوري شي ولې زما خپه کمزوري شي الته داسې نشته دی الته څه نظام دی کمپټیشن دی هلا ځان تکړه کا خیر کو د بل چا په اوګه خپې کې دی او دوباره ورسې کمپټیشن کنسپټ داسې دی چې خپل ځان روان دی کا فارګټ اباوټ د ادر د نور خلکو فکر مکه کو نور خیر د دې کا کې او کو پرې دی خو ته ځان مخ کې بوزا مونږ داسې نشته دی مونږ کو مخ کې زونه د بل چا د بیزته باندې د بل چا په حق باندې مډاکه نه وخو بلکې اغي سره به هم تعاون کو او مخ کې با په شریک باندې زو دا شان د ګروپ سایکالوجي د توي چې التا زمون په نظام کې د کوآپریشن او کولابوریشن او تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان یو بل سره هیلپ وکړي چې کوم ورور او ستاسو دوست کمزور دي هغه سره مرسته وکړي او یو بل سره تعاون کوي چې تاسو کلیکټیولی تاسو خوشي ځکه چې ټول مسلمانان ورونونه دي ځکه چې ټول مسلم امه پشانت دی او جسد واحد دی نو چې جسد واحد کې لاس کمزوري وي خپه کمزوري وي نو دا غون بدن لپاره د کمزورتیا نه خلا ولې زما لاس کمزوري شي ولې زما خپه کمزوري شي الته داسې نشته دی الته څه نظام دی کمپټیشن دی هلا ځان تکړه کا خیر کو د بل چا په اوګه خپې کې دی او دوباره ورسې کمپټیشن کنسپټ داسې دی چې خپل ځان روان دی کا فارګټ اباوټ د ادر د نور خلکو فکر مکه کو نور خیر د دې کا کې او کو پرې دی خو ته ځان مخ کې بوزا مونږ داسې نشته دی مونږ کو مخ کې زونه د بل چا د بیزته باندې د بل چا په حق باندې مډاکه نه وخو بلکې اغي سره به هم تعاون کو او مخ کې با په شریک باندې زو دلته تعاون تلقین دی او نظام دی او الته د کمپټیشن سایکالوجي دا دوه نظامونه دي یو ته موږ سیستم ای وایو چې هغه د اسلام او بل ته موږ سیستم بی وایو چې د اسلام نه علاوه کلم چې موږ ویژن جوړو چې زموږ په نظر کې دا سيزونه وي اصل چې دا ویژن جوړ چې او ور موږ د بل سیستم یو ټول او یو آله جوړ نه شو ینه سبب موږ خوري خوشاله وي یو ډېر ښه نظام جوړ کړی در باندې او هغه د سیستم بي نمائندګي کې موږ بدلایو جی دا مثال دي نن سبا مثال د یونیورسيټي یا چې کوم نفته طبقه ځان داخلي د سیستمه د اسلام د بنیاد د مبادیات دومره مطالعه نشته د لیبانانو هغه لګیا دی هغه بنیادي سیستم باندې موږ حملې کیږي او اسلام په کمزوري کې او د هغې په باره کې بنیاد پرست او دهشتګرد دا ولې چې د هغې دا بالکل سشتره نه هغه یعنی ان انټنشنلی بالکل هغه نه غواړي لیکن هغه مجبور دي چې دا څه شي ultimate subvision usmo che ultimate subvision sota hai an ultimate vision of a role is called ultimate subvision pa yau kirdar ki che zama kam ultimate vision din muga ai tasawyu ultimate subvision wayu like as being a son zo singa khazwi jode desham de dې زوی ګیرت په دې رول کې چې کم الټیمیټ ویژن دی نو هغه ته مونږ وایو الټیمیټ سب ویژن کلم چې مونږ ویژن جوړو نو اول به الټیمیټ ویژن بوي او د هغه د لاندې به چې کوم دنو مختلف رولز وي او د هر یو رول چې کوم دنو هغه اخیری حد چې کوم دنو هغه الټیمیټ سب ویژن وي نو an ultimate subvision of a role is called the ultimate subvision of that role the har yo kirdar aga ultimate vision tamunga ultimate subvision vayu the ultimate subvision should have the following characteristic us age ki da khususiyat pakar di us da zamunga yo kirdar di for example son father mختلف kirdarun ine zamunga jun jod da sabasi brother bas brother ki dule sweet plar role when वगैरह वगैरह ठीक शो जी उस दा यो रोल में the ultimate vision था उनका ultimate सब vision हुआ और ultimate vision چې کوم د دې جوړیږي هغه بس څنګه به جوړیږي هغه به داسې جوړیږي چې زه ولې زه خزوي جوړ شم ولې زه خپلار جوړ شم ولې زه خمور جوړ شم ولې زه خور جوړ شم نو دا هغه ultimate vision شو او د یو رول هغه الټیمیټ سب ویژن ته مونږ وایو الټیمیټ سب ویژن یو خو د غون جون الټیمیټ ویژن شو او بیا په هر یو کردار کې الټیمیټ ویژن شو نو د کردار د ته مونږ الټیمیټ سب ویژن وایو او د غون جون دغه ته مونږ الټیمیټ ویژن وایو دا خبره کلیر شو نه جناب کو یو فرد دی د هغه د غون جون اخري مقصد ته مونږ الټیمیټ ویژن وایو او د دې فرد چې کوم دی یو کردار به حیثیت پلار د یو کردار هغه اخري
دغه ته مونږ الټیمیټ سب ویژن وایو. لکه دا پلارم کې دي، شرورم کې دي، زویم کې دي، د هر یو کردار جدا جدا بیا هغه ویژن پکار دی. دا څنګه نه چې زموږ صرف یو ویژن وي، د هر کردار جدا جدا ویژن وي. نه به دونه خواږیږو چې څوک هم پوره تېر نه به دونه ترخیږو چې دا پلار دی او لیټس سپوز بل داسې رشته ده، نو هغې ته پکار دی چې اسلام موږ ته کوم پیرامیټر ایښی نو هغه پیرامیټر سره وموږ. کله کله ډېره مینه هم نقصان باید جوړ شي او کله کله بالکل اګنور کول د نقصان باید جوړ شي. موږ ته اسلام بالکل څونه واضح کړي دي. حاجي اوس چې کله موږ الټیمیټ سب ویژن جوړو، های لوسیډیټي، نو لوسیډیټي دی کې های پکار ده، کلیر الفاظ پکار دي، واضح الفاظ پکار دي. دویم لو کنکریټنس، دا کوانټیفایبل میجرز چې کوم دي دا اعداد و شمار دا پکې لږ پکار دي، کم پکار دي یا چې څومره وي. the two sides of the coin, this is very important. the two sides of the coin دا څه ته وایي؟ دا دې ته وایي مونږ وایو چې یاره جی زمونږ دا بچي د ډېر نیکان او ښه بچي جوړ شي. د دې بل مطلب د دې سکې بل اړخ څه دی چې زه ښه پلار شم نو بچي به ما ته ګوري هغه شانتې به کېږي. دغه شانتې زوی وایي او لور وایي چې زمونږ دا پلار دې ګزاره کوي، زه به ښه بچی نه جوړېږم. نه 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 نه، زه به ښه بچی جوړ شم، زه به خپله ذمهداري ادا کړم او هغه ذمهداري به زه په هغه باندې پرېږدم. چې دې ټو سایډ اف د کاین کې کوم یو ډیمانډ کوي چې دا بل دې ښه شي، نو هغه دې لومبې دا وګوري چې زه څنګه یم. نه بدلونګه دنیا بدلېږي، چې زه بدل شم دنیا به بدله شي، زه بدل نشم دنیا نه بدلېږي. د یو زړه نه بل ته لار وي، زما خوښې ستا به ولې بدې شم چې زه خپل پلار مور وروڼه خویندو سره مینه کول شروع کړم. تاسو وګورئ چې هغه مجبور دی چې ما سره به مینه کوي، ځکه زړه د غوښې دی. دویم کوم انسانم چې د هغه نه نور انسانان پیدا دي، نو یو طبیعي طور باندې هم د مینه ډامیننټ وي. نو څه داسې وجه وشوله چې دغه مینه په نفرت بدل شو، څه داسې محرکات راغلل چې دغه مینه کمه شوله، نو هغې باندې سوچ پکار دی چې طبیعت خدا وي. نو څه داسې وجه شته دی چې لکه دغه څیز کې کمې راغلی. ما یو ګوټو کو د دې چایو نه او د یو ګوټ سره پته ولګېږي چې دا خو پیکه ده، نو ما ته دا څنګه پته نه لګي چې د مینې کې پیکه والی راغی. دا کومې خرماڼې چې ما مور له یوړې نو دې کې هغه مینه نشته دی چې کومه پکار وه، دا اسانۍ سره پته لګي. څنګه کریټ کړي د هغه کولو کړي هغه انداز سره به پته لګي چې اوس دا کوم زړه نه راوړی. نو دې ته کتل پکار دي چې د بل د باندې اعتراض کول او د بل د ښه والي نه مخکې کتل پکار چې دلته څه مسله خو نه ده. نو ټو سایډز اف د کاین دا دی. هر باس وایي چې زما سبارډینیټ دی ښه شوی، هر سبارډینیټ وایي چې زما باس دی ښه شوی، هر رعایه وایي چې زمونږ بادشاه دی ښه شوی، بادشاه وایي رعایه دی ښه شوی. زه وایم که مونږ ښه شو غونډه دنیا به ښه شي، خو که مونږ ښه نه یو نو دا وطن، دا موسم، دا حالات په مونږ باندې اور سپور وي. زه اوس چې راتلم د خوب نه ما څه سوچ کوم که نه، نن دې خوب ډېر خوند کړ. نو را روان وم چې ما یاره غرمه ده دغه ته ګوره او مونږ بس لکه هغه دغه په شانتې لګیا یو، سهار راغلي وو دغه راغلي وو. ما دا څه وجه ده داسې، دا څه څیز داسې دی چې یاره دا ګرمي یخني مونږ باندې نه لګي، خوب مونږ باندې نه لګي، لکه کوم چې پلیژر دی مونږ باندې نه لګي، د هیپینس په تکل کې یو لګیا یو. نو د دې مطلب دا دی چې کله د دننه نسیز ټیک شي بهر سیزونه په خپل ځان ټیک کوي، او چې د دننه نسیز ګډوډ شي بهر سیزونه به په خپل ګډوډ شي. یو لطیفه به کوم تاسو فیملی دا نو دا مې مسؤلیت دی یو بادشاہ او بادشاہان په ډیر و دا محل کې کار کوي، مزدور لګیا دی چې کار کوي. نو وی خفت اوس نور دی وی خفته راوچتای او وسره شپېلیم وي او بس بره ولي خفته راوچتای او وسره شپېلیم وي او بره ولي. بادشاہ پر ناست خپل ښځې سره او بچو سره ګوري دی مزدور دی نور ته ګوري دی مزدور ته ګوري او د دې مستې ته ګوري، سم خوشحاله دی. تپوس کوي چې دا څه وجه ده؟ نو وزیر یې راوغوښته چې یاره دا څه وجه ده؟ مزدور ته زه پسخېږم ته ما سره دونه ارزونه نیم خوشحاله دی په دې مزدورۍ کې دونه خوشحاله دی. وی صاحبه زه به معلومات وکړم. معلومات یې وکړ. وی صاحبه دې د کور نه خوشحاله دی، دې د کور نه خوشحاله دی ځکه دا غونډه دنیا دته خوشحاله ښکاري او سور کې ښکاري، هېڅ پروا نشته دی. وی ما داسې ووایه د غریب کور به څه صورت حال وي، بس صاحب تاسو ما لږ مهلت راکړئ چې زه یې ټسټ کړم. یو بوډۍ به پسو لګوله او بوډۍ ته ویل چې خبر خو نه وي چې دا وی نن سبا خو ستا هغه سړی چې کوم دی د باچا سلامت په دربار کې کار کوي که نه وي او که نه وي ورو داسې حالات ښکاري چې باچا په ده باندې مهربانه کېږي او که مهربانه پیشونه وکړي کېدای شي تا نه لاس ووینځي، هغه بوله چې کوم دی نو بل ځای کې نکاح وکړي او ښه ژوند به جوړ شي. نو ته ګورې نظر ساته ښه به دا یوه خبره وه غونډ د ښځې هغه ډایمنشن بدل شو چې کور ته راغلی دی او
والا بیا په هغه نظر به ګوري ورو هغه دغه شروع شي دي ناچاقي شروع شوی دا روز دوه کېږي چې سړی خښت او جوتې شپې دی خو به دی چې هغه چت هم نشي رسولی هغه چت هم نو باچا چې وکتل چې سړی خو واقعي داسې پریشانه دی بیا وزیر راغوسته وي صاحب همدغه د کور نه خفه شو نو مطلب دا دی کو انسان کور وي نو کو د انسان کور کې اور لګېږي نو بار به د باندې ایسي میسي عمل ورې نه کوي خو کو کور ټیک شو نو بهر کو ته هر څه نو هغه به ټیک ټاک وي او حالات به ټیک وي او څه به ټیک دغه شان د انسان خپل دننه دی نو کو د دننه نه مونږ ټیک شو نو بهر څه مونږ باندې به ټیک لګي او کو د دننه نه زموږ سیستم ګډ وډ وي پولیس وي او هغه مونږ نه وستلو په هغه باندې مهنت وکړو او فریم ورک جوړ نه کړو ظاهري څه خو بډیر وي خو هغه سکون باندې هغه پلیټ کا نو کمپریهنسیونس زموږ په ویژن کې کمپریهنسیونس پکار دی چې هغه کمپریهنسیو وي لکه د سمیع الرحمن نه ما پوښتنه کوله که نه چیرې چې ستاسو ویژن څه دی نو دوی هغه ویژن چې کوم دغه کو نو صرف هغه د پروفیشنل لایف پورې و نور څیزونه پکې میسینګ او په پروفیشنل لایف کې بعضې څیزونه داسې وو چې هغې کې کمپریهنسیونس نه و چې ډیټیل پکې نه وو نو کمپریهنسیو دا چې ستاسو فزیکل چې کوم څیزونه څنګه وي زمونږ روحاني پوزیشن به څنګه وي زمونږ جسماني پوزیشن به څنګه وي او زمونږ به انټلیکچوال پوزیشن یعنی زمونږ علمي پوزیشن به څنګه وي نو دې ته کمپریهنسیو وي نو مطلب دا دی چې کله مونږ الټیمیټ سب ویژن جوړو یعنی په کوم کردار کې مونږ جوړو نو هغه شانتې سوچ به کوو لکه اوس فار ایگزامپل بینګ ا سن اینڈ فادر دا رول مونږ واخلو نو څنګه چې زه د خپل صحت خیال ساتم دقه شانتې به پلار له هم د ښه صحت جوړولو کوشش کوم دقه شانتې چې څنګه پلار دی د خپل ځان د صحت خیال ساتي نو هغه به د خپل کور والا او یا د بچو هم د ښه صحت جوړولو کوشش کوي نو دا هغه کمپریهنسیونس دی او ټو سایډز اف د کاین راځي دقه شانتې سپیریچول نو چې پلار سره د خپل سپیریچول سیز غم دی نو هغه به د خپل د بچو د سپیریچول ډیولپمنټ هم غم کوي دا به اله کمپریهنسیو کمپلیټ وي او دغه شان د ټو سایډز اف د کاین دا هم دی چې زه د خپل انټلیکچوال ډیولپمنټ غم کوم د خپل بچو یا پلار بچ کم دی د خپل اولاد د انټلیکچوال ډیولپمنټ هم غم کې داسې په هر یو ډومین کې به ټو سایډز اف د کاین مونږ ګورو او هغه به ډیولپ کوو او دا به روان دي دا څه ګران نه ده په دې فولډر کې پروت دی پروستو یو سړی د خپل بچو د لپاره ډیولپ کړی دی هغې ته سړی وګوري هغې کې څه کمې زیاتې وکړي او ځان ډیولپ آسان دی ټیک شو جی د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي